له قیامته هر سړی داسې یریږي لکه هر سړي چې کړي څه ګناه ده او د مینو زړونه مه ماتوئ خلکه د مینو زړونه مه ماتوئ خلکه په دې ښار کې دغه لږه شان رڼا ده. سلامونه او احترامات ملګرو، د خدای بخښلي صاحب شاه صابر صاحب د دغه خوندورو شعرونو سره سم تاسو ته هرکلی کوم. په خیر راغلی درته وایم ملګرو. پرون ما تاسو سره یو ویډیو شریکه کړې وه کومه چې د غزاله جاوید په اړه باندې وه. په هغې کې ما د غزاله جاوید په ژوند د هغې په کار زیار باندې خبرې کړې وې. ملګرو همدغه ریپورټ د کوم عنوان چې و 13 کاله کې د 14 پښتنو فنکارانو قتل، دغه ریپورټ په پښتون ګزټ یو داسې ویب سایټ دی، د پښتو اردو انګلیش نیوز ویب سایټ دی، په هغې باندې پرون پبلش شوی دی. ما سره ډېره زیاتو خلکو رابطې وکړې، ډېره ستاینه یې وکړه. زه د ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دغه ریپورټ یې خوښ کړو. کوم ملګري چې پښتو لوستلی شي نو ضرور دغه ویب سایټ وزټ کړئ، پښتون ګزټ، او په هغې باندې دغه پوره ریپورټ پروت دی د 14 فنکارانو چې کوم د قتل په اړه دغه ریپورټ دی او دغه پبلش شوی دی پرون. زه ډېر زیات خوشحاله یم او مننه کوم د دغه ټولو ملګرو چې ستاینه یې وکړه او دغه ریپورټ یې خوښ کړو. ملګرو نن در سره د دغه ریپورټ نه چې کومه دویمه فنکاره ده شبانه نومیږي، د شبانې په اړه تاسو سره دغه ریپورټ او دغه څه چې مې ریسرچ کړی دی، څه چې مې رایوځای کړي دغه تاسو سره شریکوم. ملګرو شبانه د سوات بڼ سیمې هغه فنکاره وه چې په ساندې ساندې ماحول کې هم سندریز رنګونه شیندلي دي. شبانه د سوات سیمې د بڼ کلي یوه رقاصه وه، هم زموږ په ودونو ښادو، زموږ د ماشومانو په سنتونو کې به هغې د خپل فن د لارې زموږ دغه خوشحالۍ یو په دوه سیوا کولې. خو بیا هم دغه خلک موږ ژوند ته نه پرېږدو، دغه خلکو نه فن هم واخلو، ژوند هم واخلو. دا ډېر ظلم دی. او ځینې خلک داسې هم وي چې هغه ډېر بې ضرره خلک وي، یعنې د فن او د هنر سره چې کم خلک تړلی دی دا ډېر زیات بې ضرره خلک دی. دا د چا بد هم نه خوښوي. دا ځینې خلک وي په سر د ګرځولو خلک، دا ځینې خلک وي په سر د ګرځولو خلک، خو په دې ځینو چې سرونه سړی وګرځوي. ریپورټ طرف ته راځو. په شبانه د سوات سیمې یو داسې فنکاره و چې په ساندې ساندې ماحول کې هم سندریز رنګونه شیندلي دي او تل یې مینه خوره کړې ده. د کال 2009 جنوري میاشت په اوله نیټه د ترهګرو لخوا دغه 30 کلنه مقامي رقاصه شبانه ډېر په بېدردۍ سره ووژلې شوه او مړی د منګورې په ګرین چوک یعنې خوني چوک کې وغورځولی شو. دا چوک په خوني چوک باندې ځکه مشهور و چې شرپسندو به کله مړي وکړل نو هغه به د هغې مړی به بیا په دغه خوني چوک یعنې چې کوم ګرین چوک د منګورې یادېږي په هغې باندې به دغه مړی به دغه هلته وغورځولو. یا زیاتره مړي هم په دغه خوني چوک کې شوي دي، کوم چې د منګورې ګرین چوک دی نو په خوني چوک باندې ځکه مشهور شوی چې زیاتره مړي به او دغه پیښې به دغه هلته کېدې. د ځایي خلکو تر مخه د شبانې د مړي سره د دې سیډي کیسټونه هم ایښودل شوي وو چې مقصد یې په فنکارانو کې ویره ترهه خورولو، هم یې وجني او هم بیا چې کم دی دغه فنکاران چې دا نور فنکاران دي په هغو کې هم یره ترهه خورولو دپاره د هغوی کیسټونه چې کم دی د هغې د مړي سره ایښودل کېږي. نو بیا دغه نقصان دا وشو چې د شبانې د قتل نه وروستو تقریبا 400 فنکاران یا خو په دغه سیمې نه په پرېښودو باندې مجبور شو، دغه سیمه یې پرېښوده یا خپل فن پرېښودو، او یا دغه خلک د خپلو کورونو پورې محدود پاتې شو، دغه فن یې پرېښودو، وطن یې نه پرېښودو، د وطن سره یې مینه وه خو د خپلو کورونو پورې محدود پاتې شو. داسې فنکار ما غوښتو ما وایي چې په دې اړه ورسره خبرې وکړم چې هغه خپله هم د دغې قصو نه ځپلی دی، متاثره شوی دی. نو ما رابطه وکړه د محترم مشر یو انقلابي سندرغاړی ډېر تکړه هنرمند زموږ ډېر خوږ مشر چې همیشه موږ له ښه مشورې هم راکړې دي، ډېره مینه هم راکړې ده. استاد ګلزار عالم سره زما په دغې اړه باندې خبرې شوي دي، د هغوی خبرې هم تاسو سره شریکوم. استاد ګلزار عالم
وایي چې استاد ګلزار عالم چې خپله هم د سختدریزو د ډکو او ګواښونو ډېر ځپلی دی او پېښور ته او د پېښور نه کابل ته په کډه کولو مجبوره شوی دی. د یو سوال په جواب کې وایي چې ځینې قوتونه نه غواړي چې پښتو ژبه او کلتور وده وکړي، نو هغوی وخت په وخت پښتانه فنکاران او هنرمندان وژني. دا د استاد ګلزار عالم د خولې خبره ده. استاد ګلزار عالم وایي چې خدای خبر چې د هنرمندانو د وژنې دا سلسله به تر کومه جاري وي، خو دا یو ډېر بد عمل دی. خپلو خبرو کې ګلزار لالا دا په ډاګه کړه چې پښتو یو داسې زوروره ژبه ده چې کله هم چا دا ژبه چیړلې ده نو دې اسمانونه ښکل کړي دي. دومره خوندوره خبره دا زما په زړه لګېدلې وه چې ګلزار لالا ماته کله دا خبره وکړه چې پښتو ډېره زیاته زوروره ژبه ده. مې لالا هغه څنګه؟ هغه وایي چې کله هم دا ژبه چا چیړلې ده نو دې اسمانونه ښکل کړي دي، دا خوره شوې ده، د دې مخه چا نه ده نیولې. نو دا خبره په ما باندې ډېره زیاته ښه ولګېده. ګلزار لالا دا هم وویل چې زما نامه هم په هغه لړۍ کې شامله وه کوم هنرمندان او فنکاران چې به په نښه کېدل او وژل کېدل. هم د دغې لړۍ یو ښکار ګلزار عالم لالا هم په دغه لیست کې شامل و چې د مرګ هم فلین شوی و، خو په هغې کې الله پاک هغه بچ کړی دی. زموږ ډېرو ملګرو ګلزار عالم لالا دا وایي چې زموږ ډېرو ملګرو ژوند د لاسه ورکړو او ځینې د خپل بال بچ سره نورو هیوادونو ته په کډه لاړل، لکه هارون باچا، سردار علي ټکر، علمزی مجاهد، ډاکټر ناشناس، قمرګله، شاولي استاد او داسې نور هنرمندان. خو دلته پښتو ژبې ته دا فایده وشوه چې څنګه دا هنرمندان او فنکاران په نړۍ کې خواره شول، نو دغه رنګ ورسره د پښتو څانګې په ټوله نړۍ خورې شوې او ګوټ ګوټ ته دا ژبه ورسېده. دې سره تړلی یو بل سوال په جواب کې ګلزار عالم وویل چې ډېر حکومتونه لاړل راغلل او تر خپله حده مو دا ټولې مسلې راپورته کړي دي او په ګوته کړي دي. په خاصه توګه یو قامپرست ګوند چې کله په صوبه کې د هغوی حکومت راځي او بیا ګلزار لالا کوشش کوي چې دغه د هنرمندانو د فنکارانو دغه ستونزې دغه حکومتي چارواکو سره په ګډه باندې د دغه مسلو د حل کوشش وکړي. خو ګلزار لالا دغلته ګیله کوي چې موږ سره دغه قامپرست ګوند هم دغه مسلې هوارې نه کړې. ګلزار لالا ډېر وړاندیزونه او مشورې دغه حکومتونو له ورکړې، خو تر دې دمه عملي کار پرې هېڅ چا هم نه دی کړی. په آخر کې استاد په دې خبره زور راوړو چې اوس به خامخا موږ له یو کېدل وي او کله چې موږ یو موټی شو او یو اواز شو نو دلته به ژوند هم کولی شو او روزګار هم. سایل صاحب ډېر ښه فرمایي چې که څوک خاندي که څوک جاړې پکې اوسي، د یو بل نه مینې غواړي پکې اوسي او پښتونخوا دې تل اباده وي سایله د ګلونو سندرغاړې پکې اوسي.